السلام علیکم قدرمندو کتونکو، زه خورشید قاسمي د سوات لابټ نه یو ځل بیا تاسو ته مخامخ یم. ملګرو، تاسو به زما ویډیوګانې زما د یوټیوب، زما د پیج نه، زما د فیسبوک نه کتلی شئ. ملګرو، یو کلام د سره شریکول غواړم. خدایه څنګه به د انسان نه شیطان تښتي، خدایه څنګه به د انسان نه شیطان تښتي، او داسې وخت شو د انسان نه انسان تښتي. او خدایه داسې یو د عدل نظام غواړم، خدایه داسې یو د عدل نظام غواړم چې ځنګل کې د میږو نه هتیان تښتي. او زړه مې غواړي چې ریښې ریښې یوسي، زړه مې غواړي چې ریښې ریښې یوسي، خو د لاس نه مې د ظلم ګریوان تښتي. او لویه خدایه ته قاضي شه، زه ګواه شوم، لویه خدایه ته قاضي شه، زه ګواه شوم. انصاف وکړه، د انصاف نه قاضیان تښتي. او مسلمان چې بد د بل مسلمان غواړي، مسلمان چې بد د بل مسلمان غواړي، نو دغه وخت د مسلمان نه ایمان تښتي. او چې په دین کې د دنیا لالچ پیدا شي، چې په دین کې د دنیا لالچ پیدا شي، نو په جومات کې د منبر نه مولیان تښتي. او چې د دې وطن د یو غل نه لاس کټ شي، چې د دې وطن د یو غل نه لاس کټ شي، نو د دې خاورې نه به څومره ډاکوان تښتي. او د انسان خودغرضي به درته نه وایم، د انسان خودغرضي به درته نه وایم، د خپو ځمکه او د سر نه اسمان تښتي. او خوشنصیبه ټول د نوح کشتۍ ته خیژي، خوشنصیبه ټول د نوح کشتۍ ته خیژي، خو د کشتۍ نه بدنصیبه کنعان تښتي. او لویه خدایه چې لا هغه وخت به څه وي، لویه خدایه چې لا هغه وخت به څه وي، د دنیا نه چې حروف د قرآن تښتي. او هر څه منمه دا منلی نشم، هر څه منمه خو دا منلی نشم، چې د تخت سلیمان نه پیریان تښتي. او د نفسي نفسي نارې دي وخت بدل دی، د نفسي نفسي نارې دي وخت بدل دی. نو بس ملګرو د جانان نه جانان تښتي. او حقیقت که دې لږ نور ورته ښکاره کو، حقیقت که دې لږ نور ورته ښکاره کو، نو ای خورشیده ګیر چاپېره کسان تښتي. د ټولو ملګرو یو جهان مننه، ډېره ډېره شکریه، ستاسو آباد